نبی کریم علیه السلام د خپل امت لپاره په سهار وختي پاڅېدلو کې راپورته کېدلو کې دعا د برکت غوښتې د الله پاک نه چې الله ای باداره ای زما ربه زما د امت لپاره سهار وختي کې برکت واچوي کښېږدي. نو مقصود د مطلب دا چې د سهار په ټیم کې ویده کېدل دا ناسیتوب دی. موږ تاسو وایي چې دا میاشت درنه د میاشت نه د درنه نه ناسي ده. ناسي چې دی هغه ګناهونه دي. ناسي دغسې اعمال دي لکه د سهار ټیم د برکت ټیم دی. د خدای نازولې دعا پکې غوښتې ده د خپل امت لپاره د برکت. په دې ټیم کې رزق تقسیمیږي. په هغه ټیم کې ته د غفلت په خوب ویده بیا به څنګه هغه ورځ نه ناسي. دا خلکو ته په تجربه معلومه شوې ده چې سړی سهار وختي ویده شي تر مازدیګره پورې هغه ورځ داسې درنه غوندې یو کار نه پله برابرېږي نه د یو شی د لاس په اخلاص په صداقت کېږي. ای د پټمارې باندې په مجبوري باندې کار عزیزانو که نور پرې نه پوهېږي صرف دومره خو وګورئ چې دا څومره حیوانان دي. موږ ته خو انسانان یو لقد کرمنا بني آدم اشرف مخلوقات. دا حیوانان څه ټیم پورته کېږي لمر چې راختلی وي دی که نه یو سپی چې په دې ټیم کې وي دی. اسپیانو کې برکت شته ځکه خو په پسو کې برکت دی چې دی وختي ویده کېږي او سهار وختي بیا پورته کېږي. ورونو نبی کریم علیه السلام لرالی چې کور ته یې وکتل وایي عایشه دغه بیبي ده و فاطمه په ډېره زیاته ګرانه وایي څوکۍ یې په پښه باندې سره وشورو یا یې ووهلله بهر ورته ویل بچی یې غوټو یا وایي پاڅه پورته ځه. دا ټیم د خوب نه دی. په دې ټیم کې مو ویده کېږي. په دې ټیم کې الله پاک رزق تقسیموي. څه شي نو هغه چاته به هغه رزق د برکت سره نصیب کېږي چې څوک یې طلب کوونکی یا په ذکر و په اذکارو دخته وي. دلته سنت طریقه دا دی چې انسان که فارغ وي چې په هغه جومات و مسجد کې یا په هغه لمانځي پر ځای باندې کښېني چې لمر راوخاتي 2 رکعته نفل یا 4 رکعته نفل د اشراق لمونځ هم وکړي. د یو حج او د یو عمرې ثواب الله پاک تعالی درکړي. ذکر بیل او په جومات و مسجد کې چې ناست دي هغه بیل. عزیزانو دا اصل موقع د آخرت د جوړولو لپاره ده نه د رزق د روزي د ګټلو نه د بلډینګانو د جوړولو نه د نورو کیسو لپاره ده. موږ چې د نورو کیسو لپاره ګرځولي د هغه د خدای موږ ته هدایت وکړي. نو د سهار وختي خوب دا پرېږدئ. دغه قوم چې غرق شو د چا قوم تاسو یې وښایاست یعنې دې ته به نه معلومېږي د لوط علیه السلام قوم. د لوط علیه السلام د قوم 10 اعمال مشهور دي چې دا دی کول. مثال لکه دا کوترې الوزول و شپېلکان وهلو بیا د بېدما په لویه ګناه هغه یې د هلکانو کولو بیایي وله. یو په هغو اعمالو کې علما وایي دا عمل و چې سهار وختي د شپې تر ډېره پورې ویښ پاته کېدل. اسلام دا نه خوښوي. اسلام وایي که زوري کار دی نه مو ویښ پاته کېږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به دوره ګرځوله چې څوک به ناست وهغوی به. اوس بیا خلک پر مثال پر علماو باندې لګاو کوي دا وګوره دا پاته خلک دي. زه دا نه درته وایم ته که دی نر یې اسکول ووایه خو درېشي ماچو په خپل کالیو په ښایسته جامه کې ووایه چې ستا در جامې هغه نه ده بالا ته په هغه شي کې دونه ژر پسې ولاړ سلې ته یو بتۍ ولې نسې جوړولی. ته نقل که کوې کاپیرانو څه ته جاز دې جوړ که ته وګوره هندوستان دې وختې د سپوږمۍ ته ولې شاته پاتې. په دې ټیم کې په دغه شیانو کې کله ما ته ویلي دي چې نشه وشه. یو عالم کله تا ته ویلي دي کله یې ستا مخ راګرځولی چې لا زموږ رنګ هم بد دی. ته خو سهار وختي ماخستن د شپې در 4 بجو پرې ناست یې. سهار وختي بیا داسې ویده د ښارو له ورسئ کراچي راواخله کوټه راواخله مثال نور غټ غټ ښارونه راواخله دنیا ګرځه دوبۍ و نور. نو یعنې دا معلومېږي چې موږ د عبادت لپاره نه بلکې مقصد د زندګۍ مې کار و کسب دی تجارت دی چې هغه برابر وي. والله که یې بیا لمونځ په کیسه کې څوک وي والله که یې بیا لمونځ و دعا خالي دغه ورځو شپو ټکی دي. اوس په اوس وخت کې د اکثره انسانان دا حال دی چې سختي ورباندې راشي برون یا الله یا الله که الله دې په خوشحالي کې یاد کړي په سختي کې به دې دغه یې ژر یادوي. کله کله بیا الله سختي لاسي در باندې ږدي چې بنده ولې دونه لرې یې ته چیرې تللی یې بنده په چشت کې غر کې. بهرحال دومره خبرې کافي دي. انشاءالله العزیز به بله ورځ